बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नन په دې ویډیو کې تاسو له ما څلوېښت هغه ضروري سنټنسز راجمع کړي دي چې هغه به ستاسو روزمره زندګۍ کې ډېر زیات په کار راځي. دا سنټنسز وړي دي خو لیکن د دې استعمال زموږ په روزمره زندګۍ کې ډېر زیات دی او انشاءالله دې سنټنس د کولو سره به ستاسو ډېرې زیاتې خبرې دي چې دا به تاسو په انګلیش کې کولی شئ او هغه تاسو ته ګرانې هم وي چې تاسو د اردو نه انګلیش ته اړولي د ټینسز په اصولو باندې. نو دا هغه سنټنسز دي چې په دې د ټینسز په اصولو مطابق د دې د پښتو نه انګلیش ته اړول دا لږ غونتې ګران دي. نو هغه جملې ما راایده کړي په دې ویډیو کې او نن به تاسو ته هغه جملې درکوم. ها listen to me. د listen to me ماده زما خبره واوره، زما خبرې ته غوږ شه. listen to me. hurry up. د hurry up ماده زر کوه، جلدی کرو، تادی کوه. keep quiet. د keep quiet ماده خاموش شه، keep quiet خاموشه شه. look at me. look at me ماده ماته وګوره، ماته look at me ماته وګوره. look her دې خوا وګوره، look her دې خوا وګوره. I know ماته پته ده، I know ماته پته ده. I don't know ماته پته نشته، I don't know ماته پته نشته. I forgot مانه هیر شو. تاسو وویل مانه تاسو چاته وایئ چې تا خبره مانه هیره شوه، ته به ورته څنګه وې؟ I forgot مانه هیره شوه. What is this دا څه شی دی؟ What is this دا څه شی دی؟ Who are you ته څوک یې؟ Who are you ته څوک یې؟ What's happened څه چل وشو؟ What's happened څه چل وشو؟ What did you eat تا څه وخوړل؟ What did you eat تا څه وخوړل؟ I'm hungry زه وږی یم. I'm hungry I am نه وایه ها تاسو وایئ I'm به وایئ I'm hungry زه وږی یم. I'm thirsty زه تږی یم. thirst څه ته وایي؟ تږي ته وایي. He is angry هغه غوسه دی. He is angry هغه غوسه دی. shut up shut up ماده چپ شه، خبرې مه کوو. shut up چپ شه. go there هلته لاړ شه. go there هلته لاړ شه. او چې وایې چې دلته راشه ته به ورته وایې come here. what's that in your hand ستا په لاس کې څه شی دی؟ what's that in your hand ستا په لاس کې څه دي؟ دا په لاس کې چې ستا څه دي دا څه شی دی؟ let's play again راځئ چې بیا ګیم وکړو، راځئ چې لوبه وکړو. move a bite لږ در وړاندې شه. move a bite څه معنا؟ لږ در وړاندې شه. move aside لږ سایډ ته شه. move aside لږ سایډ ته شه. او چې ته څنګه وې ته یو طرف ته پرېږدم ته به څنګه وې take aside. my hand are dirty زما لاسونه ګنده دي. dirty څه معنا؟ ګنده. my hand are dirty. no problem هیڅ خبره نه ده، هیڅ مسله نه ده. no problem. sit her دلته کښېنه. sit her دلته کښېنه. hold it دا ونیسه. hold it تاسو چاته وایئ چې دا څیز ونیسه نو ته به ورته وایې hold it. hold ماده نیول، پکړنه. hold my hand زما لاس ونیسه. تاسو اکثر ماشومان په روډ باندې روان دي، تاسو ورته وایئ زما لاس ونیسه نو ته به ورڅنګه وایې hold my hand. stand up ودرېږه. shut your mouth خوله بنده که. خوله shut your mouth خوله بنده که. take a bath ولامبه. take a bath بیت وایي څه ته وایي؟ لامبلو ته. take it دا واخله. taste it دا وڅکه. that one هغه یو. wake up راپاسه. wake up راپاسه. sit down کښېنه. walk slowly په مزه ځه. don't be angry مه غوسه کېږه. don't be angry. believe me په ما یقین وکړه، په ما باور وکړه. believe یقین me په ما باندې. I will call you زه به تا ته کال وکړم. I will call you زه به تا ته کال وکړم. don't call me ما ته کال مه کوه.
دا زموږ یو څو سنټنسز په انګلیش کې چې هغه ډېر ضروري و تاسو لپاره چې موږ تاسو ته درښودلی وي ځکه چې د استعمال زموږ په روزمره زندګۍ کې ډېر زیات دی. نو که چېرته تاسو داسې قسمه ویډیوګانې خوښوئ او تاسو ضرور انګلیش زده کول غواړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله موږ به زه به کوشش په دې کوم چې تاسو له یو موویز راوړم یو قصه تاسو راوړم په انګلیش کې چې په هغې کې ستاسو انګلیش په لږ وخت کې ډېر ښه امپروف شي. نو مهرباني وکړئ چې د ویډیو مو خوښ شوي او د ویډیو نه فایده ترلاسه کړي نو چینل ته سبسکرایب کړئ او د ویډیو له لایک ضرور ورکړئ. روانه ویډیو پورې هم په الله هم سپارم. والسلام.